بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا سلورم محاضره دا او پدې کې بیان د اختلاف د ماتوریدی او د شاعرو کې په خپل منځ کې په سم مسایلو کې مخکې مونږ ویلي چې شاعره ماتوریدی چې دا فرقې کلامیې دي د دې په منځ کې په 14 مسلو کې اختلاف دی. نو 15 مسلې دې پورې بیان شي. 15 مسائل. مسله د تکلیف بما لا یطاق د الله سبحانه وتعالی معرفت واجب بالشرع دی او کبن نقل دی او بالعقل دی. او مسله د تکوین دا تقریبا 15 مسائل دې پورې بیان شو. نو په نننی درس کې یو شپږمه مسله بیانېږي چې دا هم اختلافي ده بین الماتوریدیه و الاشاعره. هغه مسله دا ده چې صدور د صغایرو د ګناهونو صغیرو د انبیاء علیهم السلام نه کیږي او که نه کیږي. هل يجوز صدور الصغائر عن الانبیاء علیهم السلام ام لا؟ د نبی سلام د انبیاء علیهم السلام نه صغائر صادریږي او که نه صادریږي. نو تاج سبکی چې دا د مشهور سبکی زوی دی د لیکلي دي چې دا شاعرو مسلک دا دی چې صدور د صغیرو د انبیاو نه کیږي او د ماتوریدیو مسلک دا دی چې نه کیږي. تاج الدین سبکی لیکلي دي چې دا شاعرو مسلک دا دی چې صدور الصغائر عن الانبیاء علیهم السلام کیږي او ماتوریدیو وایي چې نه کیږي. خدا نسبت عدم صدور الصغائر عن الانبیاء علیهم السلام ماتوریدیو ته علی الاطلاق صحیح نه ده، ځکه د دیو په اقوالو کې استراب ده. د دیو په اقوالو کې څه ده؟ استراب. دا خبره علی الاطلاق موږ نشو ویلی چې ماتوریدی د دې قائل دي چې د الله نه صغائر نه د انبیاو نه صغائر نه صادریږي. علی الاطلاق دا خبره. او اشاعره قائل دي چې کیږي، ځکه دوی په خپل منځ کې په استراب کې دي. د دوی اقوال په دې باب کې مختلف دي. یوه طائفه د اشاعره ماتوریدي دواړو نه د دې خبرې تصریح کوي چې د انبیاو نه صغائر صادرېدی شي. اشاعره هم وایي او څوک وایي؟ ماتوریدي هم وایي. او وایي دا قول د اکثرو دی. دا قول د چا دی؟ د اکثر. د دې لپاره تاسو وګورئ او په دې کې صغائر لاسکه چې کبایر لیکلي دي. صدور د کبایرو د انبیاو نه سهون کیږي. څه کیږي؟ شرح مواقف کې سید شریف جرجانی او شرح العقائد کې، شرح فقہ اکبر کې، شرح شفا کې مولا علی قاری او نبراس کې، او عصمت الانبیاء د رازی کتاب د پاکیوم او دارنګ مرقات کې مولا علی قاری. دوی تصریح کوي اشاعره ماتوریدي دواړه چې اکثر علما دا وایي چې کبایر د انبیاء علیهم السلام نه سهون صادرېدی شي. سهون صادرېدی شي. دې کتابونو کې دا تصریحات شته.
شرح المواقف، شرح العقائد، شرح فقه اکبر، شرح الشفاء نبراس او عصمت الانبیاء د رازی. او ډیر علما دا شاعر ماتوریدیون دا و چې نه کبایر د انبیاء نه صادریږي ولو سهونه، اگر چې صحیح وګوره دې قول کې په دې مسله کې د دې اختلاف شو. یو خو ګوره صدور الکبایر د انبیاء نه عمدن دي، عمدن خو نه کوي، دا خو هیڅ مسلمان دا نه وي چې د انبیاء علیهم السلام نه غټ ګناهونه دا صادریږي، دا څه خو څوک نه وي، دا خو د انبیاء د عصمت منافي ده. خو سهون کبایر صادرېدی شي که نه شي صادرېدی چې یو نبي سهو شي، نو اکثر دا وایي چې او کېږي. جواز ټکی د جواز امکان ته وایي، ممکنه ده. او ډېر ماتوریدیه شاعره وایي چې نه دا نه ده ممکنه. په دې مسله کې څه شو؟ اختلاف کې شو، او دا مسله دې کې د دې استراب شو، په اقوالو کې استراب. دویمه مسله، دویم استراب، صدور الصغائر عمدا، جواز صدور الصغائر عمدا د انبیاء علیهم السلام نه واړه ګناهونه عمدن دا صادرېدی شي که نه شي صادرېدی. نو یوه ډله وایي ویاو صادرېدی شي، او وایي دا مذهب الجمهور دی. دا څه دی؟ مذهب الجمهور. دا په دغه کتابونو کې ده، شرح المواقف کې، شرح عقائد، شرح فقه اکبر، نبراس، او د شرح الشفاء، دارنګه مرقات، او دغه شه ده عصمت الانبیاء د امام رازی چې صغایر د انبیاء علیهم السلام نه دا عمدن صادرېدی شي، او دا ممکنه ده. او ډیر اشاعره ماتوریدیه وایي چې نه دا هم نه ده جایز چې انبیاء دي صغایر عمدن وکړي. انبیاء دي صغایر څه وکړي؟ دا شرح فقه اکبر کې مولا علی قاری لیکلي. دا په دې دوه مسلو کې د دې په اقوالو کې استراب راغی. دریم، صدور الصغائر سهوا، صدور الصغائر آیا د انبیاء نه واړه ګناهونه سهوا صادرېدی شي که نه شي صادرېدی؟ امکان شته که نشته؟ نو یوه ډله د اشاعرو ماتوریدیو دواړه وو، هغه یوه په دې خو اتفاق دی چې صغایر سهوا صادرېدی شي، لیکن بشرطین یو شرط دا دی چې دا صغیره داسې وي چې دا موجب د نفرت نه وي. داسې صغیره نه صادرېږي د انبیاو نه سهوا چې په هغه کې هغه موجب د نفرت خلک چې نفرت وکړي، یا هغه صغیره د انبیاو نه صادره شي او هغه دلالت وکړي د هغې په سپکوالي. مثال دې وښودلی دی لکه سرقه د یو نوړی پټول، یا لکه تطفیف د حبې په تله کې د یو دانې کمی زیاتې. دا خو داسې ګناه ده وایي، دې نه خو عوام نفرت کوي. نو صغیره د انبیاو نه وایي صادرېږي، خو یو شرط پکې دا دی چې دا صغیره دلالت په چا نه کوي، دا موجب د تنفیر نه وي چې خلک ته نفرت وکړي. او دویم شرط دا دی چې الله ور باندې ورته تنبیه ورکړي چې ګوره تاسو نه دا خطا وشو، الله ورله څه ورکړي؟ تنبیه. او ډیر ماتوریدیه شاعره دا وایي چې نه صغیر د انبیاو نه سهوا هم نه صادرېږي، صغیر د انبیاو نه. نو ګوره په صدور الصغائر سهوا کې هم د دوه قوله شو، یو قول د جواز، دویم قول د منع. د جواز والا هغه د پاره دوه شرط دي.
سلورم استراب د دیو د په جواز د صدور د زلت او د خطا او د سهو او د نسیان کې. یاره د انبیو نه زلات کېدی شي که نه شي کېدی؟ زلات خو غیر اختیاري. انبیو نه خطا کېدی شي که نه شي کېدی؟ په انبیو سهو راځي که نه راځي؟ په انبیو نسیان راځي که نه راځي؟ دې مسله کې د اشاعره او ماتوریدیو بیا اقوالو کې استراب دی. جمهور وایي چې دا کېږي، انبیو نه زلات هم کېږي، فازلهم الشیطان. د انبیو نه خطایي هم کېږي، د انبیاء علیه السلام نه سهو هم کېږي، د انبیاء علیه السلام نه نسیان هم کېږي. او دقه مسلک د امام ابو حنیفه د فقه اکبر کې شته دی، وقد كانت منهم زلات و خطیئات. د انبیاء نه زلات او خطیئات دا کېدی شي. خطیئات معنی خطاګانې. او مشایخ د سمرقند د احناف نه هغه وینا نه کېږي، زلات هم نه کېږي او خطاینې هم نه کېږي او سهو نسیان هم نه کېږي. پوه شو زما په خبره باندې؟ په انبیاو نسیان نه راځي. دا خبره خو غلطه ده، ځکه نسیان په انبیاو راځي. نبی سم فرمایلی و انما انا بشر، زه بشر انسا کما تنسون. آدم علیہ السلام نه نسیان وشو، الله وی ولم نجد له عزما. دارنګه په انبیاو سهو هم راځي. نبی سلام باندې سهو راغلی په مانځه کې د څلورو په ځای 15 رکعاته کړي، لنډه قاعده دې پاتې شوې ده. څلورو په ځای 2 رکعاته هم کړي دي، په حدیثو صحیحینو کې شته دی. نو اکثر وایي چې زلات او خطاګانې د انبیاو نه کېږي او سهو نسیان. او دا مشایخ د سمرقند من الحنفیه هغه د منع قایل دي چې نه کېږي. نو دا څلور خبرې شوې چې په دې کې د دې اقوالو کې استراب دی. یو صدور الکبائر سهوا، په خبره پوه شو؟ نو اکثر وایي چې دا کېږي چې کبایر ته سهوا صادر شي، او ډېر وایي چې دا نه کېږي. دا یو ځای شو. دویم صدور د صغایرو عمدن واړه ګناهونه قصدن کول. نو یو ډله د اشاعره او ماتوریدیو وایي چې دا جایز ده او دا د جمهور مذهب دی، او ډېر پکې وایي چې نه دا نه ده جایز. درېمه مسله، درېمه خبره چې پاکې د دې په اقوالو کې استراب، صدور الصغائر سهوا. نو یو جماعت د اشاعره او ماتوریدیو وایي چې په دې اتفاق ده چې کېږي، لیکن بشرطین. او ډېر وایي چې نه، ډېر د اشاعره او ماتوریدیو دواړو نه هغه وایي چې نه کېږي. سهوا هم صغایر نه صادرېږي، سهوا. څلورم استراب د دیو شو په جواز د زلاتو کې او د خطیئاتو کې او د سهو او د نسیان کې. نو جمهور خو وایي چې دا جایز، انسانان دي کېدی شي. او دغه مسلک د امام ابو حنیفه او مشایخ د سمرقند احناف هغه د عدم جواز قایل دي. نو په مسلو کې استراب دی. نو د دې وجه نه علی الاطلاق دا قول غلط دی چې ماتوریدیه د عدم صدور قایل دي د ګناهونو، او دارنګ د صغایرو، او اشاعره د صدور قایل دي. اشاعره وایي چې صادرېدی شي، او ماتوریدیه وایي چې نشي صادرېدی. نه، د ماتوریدیو په خپل منځ کې هم اختلاف شته، او اشاعرو کې هم اختلاف شته دی. اوس په دې اقوالو کې حق هم شته دی او باطل هم شته. دا کوم اقوال چې ذکر شو کنه، نو منها حق و باطل. باطل خدا دی چې څوک صدور صغیر د انبیاو نه نفي کوي
چې صغائر نه صادریږي دا قول ګوره ټیک نه دی جواز د صدور صغائر څه کوي نفي کوي دا قول صحیح نه دی او د دین زیات شنی قول دام دی چې ور د انبیو نه خطاګان هم نکي او د انبیو نه نسیان هم ناراضي او ذلت هم ناراضي او په انبیو صاحب هم ناراضي لکه دا مخکې مو ویل دا قول صحیح نه دی اوس چې دیو دا قول کوي چې د انبیو نه صغائر نه صادریږي انبیو نه صغائر نه صادریږي نو کوم نصوص چې د دې په باره کې دي لکه انبیاء علیهم السلام ته د ګناهونو نسبت شوی د ذنب الله د خطا او د نسیان نصوص خو پرېږده دا چې د ذنوبو کوم نصوص دي او انبیاء ته د ذنوبو نسبت شوی دی نو دیو دا دو قسمو ته تقسیموي و یو اخبار احاد دي او بل متواترات دي یو اخبار احاد دي اخبار احاد چې دا خو مردود دي وای دل خو موږ اعتبار نه ورکو په کوم نصوصو کې چې نسبت د ذنوب شوی د انبیاء ته ظاهر ده چې دا صغائر دي انبیاء کبایر نه کوي کبایر انبیاء منزه دي او صغائر مراد دي نو دغه صغائرو په باره کې چې کوم اخبار احاد دي نو آخرت کې دیو خبر واحد خو ته هیڅ شی نه ښکاري هغه ظني دی بنا د فاسد للفاسد خبر واحد باره کې دغه عقیده ساتي او بیا هغه باندې بل فاسد نظریه بنا کوي او چې کوم متواتر نصوص دي نو پاکي تعویل کوي پاکي څه کوي پاکي تعویل کوي دلیل څه وایي یاره موږ د انبیاء عصمت ثابتو موږ د انبیاء څه کوو عصمت ثابتو نو اخبار احاد خو موږ منو نه او پاتې شو متواتر احادیث نو ده کې به موږ تعویل کوو نو تعویل څنګه کوي تعویل کله داسې کوي یاره دا قبل البعثت نه دا صدور شوی دا له انبیا نه وو چې د دوی نه صغایر څه شوي دي دا صادر شوي دي قبل البعثه یو تعویل دا کوي او یا دا تعویل کې چې دا په ترک اولا باندې حمل دي څه باندې حمل دي او دا چې د انبیاء نه سي اولا کارونه پاتې شي کنه به دغه ته ذنوب ویل شوي دي لکه عام دا ویل کېږي تاسو اورئ چې کله نبی ته د ذم نسبت وشي لکه د نبي سم په حدیثو کې ډېر شوي دي د ذم یا د ذنوبو نسبت لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دلته د ذم نسبت شوی دی مخکینی او وروستنی یا په حدیثو کې دا لفظ ډېر راځي نو د دې دوه تاویله کوي څو تاویله یا دا حمل دی په ترک اولا او یا دا قبل البعثت دا د نبی سلام نه دا صغیر صادر شوي دي قبل البعثت لا بعد البعثت نو بعد البعثت انبیاء علیهم السلام د صغایرو نه پاک دي څنګه چې د کبایرو نه پاک دي پوه شوي په خبره باندې دا خبره ټیک نه ده د کبایرو نه خو پاک دي هغه صحابن کې خو مخکې موږ اختلاف ذکر کوو عمدن خو بالکل پاک دي خو پاتې شو صدور د صغایرو د انبیاء علیهم السلام نه بعد النبوه نو د دې نفي دا صحیح نه ده په خبره پوه شو شیخ الاسلام لیکلی دی امام ابن تیمیه رحمه الله وی والمنکرون عن جواز صدور الصغائر یقولون بتحریف القرآن څوک چې انکار کوي د جواز د صدور الصغائر چې د انبیاء نه واړه ګناهونه نه صادریږي دا قول په تحریف د قرآن کوي د قرآن تحریف کوي دا ته کوم ځای نه کوي چې دا په خلاف اولا باندې حمل دی یا دا قبل البعثت دا ولې دا ترجمه کوي او د دې دا تحریف چې دی دا د جز د قول د اهل بهتان نه دی کوم چې عیسایانو دا خبره شیخ الاسلام منهاج السنه والجز کې مجموع الفتاوی لسم جلد کې لیکلی مطلب دا دی چې صدور صغیر د انبیاء نه کېدی شي او دا خبره یاد ساتئ شیخ الاسلام دا تصریح کړې ده یو داسې ګناهونه دي چې هغه د رسالت او د تبلیغ سره متعلق داسې نه ګورئ
هغه خو بیا قطع راځي په انبیو باندې په باب د رسالت او د تبلیغ کې. دا د دې رسالت او د تبلیغ نه علاوه عام بشري زندګۍ کې صغیر د انبیو نه امکان شته چې صادر شي بعد النبوت بعد او دلیل دا ډیر نصوص دي احادیث ډیرو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګناهونو نه بخنه غوښته ده چې الله ماته زما ټول ګناهونه معاف کړي غټي واړی خطانی عمدنی د ټول نبی سم بخنه غوښته الله هم ذکر کړی دی. نو د دې وجنه په دې کې تعویلات کول د صحیح نه دي. خو دی وایي چې نه اخبار احاد به موږ رد کوو اخبار احاد به موږ څه کوو او متواتراتو کې به موږ تعویل کوو یا د قرآن په ایتونو کې به تعویل کوو ځکه دا خو قطعي نصوص دي نو قطعي نصوص خو رد کولی نه شو نو لہذا تعویلات به کوو. دې دپاره شرع قاید وګورئ او شرح المواقف شرح الشفا شرف اکبر او نبراس په ټولو کتابونو کې دا خبر لیکل ده. پوه شئ شیخ الاسلام پر رد وکړو او شیخ الاسلام لیکل دي د دې دا تعویل په دې نصوصو کې داسې دی لکه تعویل د جهمیو تعویل د قدریو تعویل دغه د دهریو او دارنګه تعویل د قرامتو باطنیو. او شیخ الاسلام دا لفظ سم لیکل دی ويقصدون تعظیم الانبیاء فيقعون في تکذیبهم د انبیو تعظیم کوي او د انبیو په تکذیب کې واقع شو. یو طرف ته موږ د انبیو تعظیم کو بل طرف ته د انبیو په ويريدون الايمان فيقعون في الكفر او اراده د ایمان لري او واقع شي په کفر کې. د نصوص انکار کفر دی کنه دی خو د تعویل په لار ته انکار کوي. نو لنډه دا ده په دې کې قول وسط دا دی درمیانه قول کوم چې قرآن سنت په دلالت کوي صغایر د انبیو نه صادرېدی شي جواز شته د جواز امکان دارنګه خطا د انبیو نه کېدی شي بشر دی نسیان ته راتلی شي خو دومره ده چې الله ورله پې تنبیه ورکوي الله ورله پې څه ورکوي تنبیه او انبیا په دې باندې برقرار نه پاتې کېږي. د عام انسان او د نبی دا فرق دی عام انسان په ګناه برقرار پاتې کېدی شي خو نبی نشي پاتې کېدی. عام انسان ته د الله طرفه تنبیه نه کېږي او نبی ته کېږي. دا قول وسط دی. مجموع الفتاوا وګورئ 15 جلد 150 صفحه 15 جز 150 خجی او دا مخ کې عبارت چې ما ولوس کنه چې د انبیو تعظیم کوي او تکذیب کې واقع کیږي اراده د ایمان لري او پس کې واقع کیږي په کفر کې. مجموع الفتاوا لسم جلد 295 313 314 شیخ الاسلام منهاج السنه کې لیکلي دي وای د جمهور قول دا دی چې صغائر صدور د انبیو نه جایز دی وړه ګناهونه خو جمهور سره دا وایي چې انبیا د اقرار علی صغائر نه معصوم دي یعنی چې په صغائر باندې برقرار پاتې شي. او اجماع د سلفو او قرآن و سنت دا هم د جمهور سره دی. د جمهور قول څه صدور صغائر شي کنه اجماع هم د دې سره ده د سلفو او قرآن و سنت هم د دې خو دې دا خبره کوي یو خو ګوره څه دی جواز ټکی ویلی دی څه ویلی دی نو جواز او فعلیت کې فرقي امکان شته چې د هغو نه صغایر صادر شي یا هغه امکان فعلیت ته راوتی ځکه خو نبي سم بار بار د دې ګناهونو نه پناه غواړي معافي غواړي معافي د الله نه طلبوي. او دویم دا ده چې دا د اقرار علی صغایر نه معصوم دي الله سبحانه وتعالی دیو په صغایرو باندې بیا همیشه د پاره نه پاتې کیږي تنبیه ول الله ورکي. خجی بیا شیخ الاسلام دا خبر هم لیکلی ده وای دا قول چې انبیا د کبایرو نه معصوم دي دون صغایر یعنی صغایر ته کېدی شي او کبایر ته نه کېږي. دا قول د اکثر علماء د اسلام دی
اکثر علما د اسلام د دې قول کې اکثر اگر که بعضی دا هم وایي چېرې کبایر ته هم نه صادرېږي او صغایر ته هم نه صادرېږي لکه مخکې تېر شو ماتوریدیو او د شاعرو خبره مخکې تېره شوه بعضې د دې هم قایل دي چې کبایر ته هم نه صادرېږي او څه ته نه صادرېږي صغایره خو د اکثرو قول دا چې کبایر نه صادرېږي او صغایر ته صادرېدی شي او حواله شیخ الاسلام په احمدي ورکړې ده په احمدي مشهور اشعري دی د لیکلي دي چې دا قول د اکثر اشاعره هم دی چې صغایر د انبیو نه صادرېږي کبایر نه صادرېږي او دا قول د اکثر اهل التفسیر او د اهل الحدیث او د فقها هم دی په خبره باندې پوه نشئ او دا یو څه لیکلي دي وایي د سلفونه او د صحابو تابعینو تبع تابعینو نه همدغه خبره نقل ده د دې موافق خبره نقل ده چې کبایر نه صادرېږي او صغایر صادرېږي نو بیا چې کله اهل حدیث خبره وکړي نو په دې باندې اور بل شي اهل حدیثو دا ویلي چې د انبیو نه ګناهونه صادرېږي هلکه دا خو ستا د اشاعرو مذهب هم دی ستا احمدي وایي اشعري او بیا وایي چې د صحابه کرامو نه او دارنګې د تابعین تبع تابعینو نه او د سلفونو او د ائمو د دې امت نه هم دقه خبره نقل ده چې د انبیو نه کبایر نه صادرېږي او صغایر صادرېدی شي دا وګورئ مجموع الفتاوا لسم جلد 292 اور 293 مجموع الفتاوا لسم جلد 292 293 دیزه پورې هغه مسائل ذکر شو چې کوم کې دی وی خلاف اختلاف معنوي دی بین الاشاعره والماتریدیه اوس هغه مسائل شاغي ولدیو د اختلاف د خلاف لفظي نوم ورکي نزاع لفظي نو هغه و مسائل دي سو مسائل دي و اولنې مسله د استثناء فی الایمان دا ولیکي الاستثناء فی الایمان په ایمان کې استثناء دا جائز ده کنه ده جائز اشاعره د دې د جواز قائل دي چې هغه استثناء په ایمان کې کیږي او ماتوریدیه وینا نه کیږي اشاعره د جواز قائل دي او ماتوریدیه د عدم جواز قائل دي سبکی وای کنه تاج الدین سبکی ویره دا خلاف هم لفظي دي دا څوک چې استثناء کوي موږ به د قول ته ګورو کله د مقصد حسن خاتمه چې د خاتمه پته مینه لګي یا سے تفاول او تبرک کوي تفاولن استثناء کوي یا تبرکن کوي دا کله کلمه ان شاء الله تبرک د بارم ذکر کیږي نو بیا خو جایز ده انا مؤمن ان شاء الله ویلش او کنا د مقصد شکی نو بیا استثناء نشي کولای سوي کده د خاتمه په اعتبار سره استثناء کې چې د خاتمه پته مینه لګي انا مؤمن ان شاء الله چې خاتمه په ایمان کې کنه کې د ایمان کې شک نشته ده خو په خاتمه علی الایمان کې شک ده ایمان کې شک نشته او په خاتمه هغه پته موږ ته پته نه دی انما الاعمال بالخواتيم یا اس تفاولا د استثناء یا تبرکن نو استثناء جائز او که په طریقه د شک کینو دا خلاف لفظي شو وسوي که د خاتمه یا تبرکن یا تفاولن په وجه استثناء کوي د دې ماتوریدی هم قیل او که په طریقه د شک کوي نو دا څنګه چې ماتوریدی ممنوع غني نو دا څنګه شاعر ممنوع غني نو خلاف لفظي دی خلاف څه دی لفظي اصل خپل کور هغه جوړه کوي یو بل سره دا قول غیر حق ته ګوره وجه دا غدا ده چې استثناء په طریقه د شک دا خو بل اتفاق ناجایز ده د څوک جایز وي استثناء په طریقه د شک دا خو بل اتفاق څه ده زما په خبره پوښتنه وشي دغه غواړو اختلاف شته دی نه ماتوریده ګوره هغه د استثناء نفي کوي د استثناء څه کوي نفي کوي
چې موږ په تصدیق کې استثناء نه کوو ځکه چې ایمان خو د دې باندې استثناء د تصدیق نوم دی او دا ماتوریده سره خپل په اصل روان دي او دا اشاعره په تناقض کې واقع دي څه کې واقع دي تناقض کې ځکه یو طرف ته وایي چې موږ ایمان عبارت د تصدیق نه ګڼو څه نه ګڼو د تصدیق نه چې تصدیق نه ګڼو نو بیا خو دا تقاضا ده دی چې استثناء قایل دي نشي کنه او بل طرف ته وایي یاره موږ استثناء قول کوو دیو نو علماء لیکلي چې اشاعره په تناقض کې واقع دي او ماتوریده خیر په خپل اصل روان دي چې استثناء پکې نه کیږي په ایمان کې استثناء خبر اصل کې د واورې دا حق خبره اوسه ده حق خبره موږ به حق ګورو کنه د دې په اختلاف سکے متکلمین دی بل سنختی دي موږ به حق لټو قران سنت په دلالت کوي نو د سلف مسلک دا ده چې استثناء په مرتبه د جواز کې ده استثناء په مرتبه د څه کې ده کول شي سره استثناء واجب هم نه ده او حرام هم نه ده واجب هم نه ده واجب د وجوب قول کلابیه کوي کلابیه وایي استثناء واجبه ده کلابیه د دې مشرانو د متکلمینو د اشاعره ماتوریده مشران کلابیه دي دیو ترست راغلی چلونو ملونو ته کلابیو خودلی دي کلام لفظي او نفسي تقسیم ته کلابیو کړو دغه ځای پورې دا حیران او هیڅ جواب نه ورته چې معتزله ویله قرآن مخلوق دی نو دې متکلمین له حل ورته نو بیا ورته ابن کلاب دا طریقه وښوله چې یو لفظي دی بل نفسي دی نو د کلابیو مسلک دا دی چې استثناء واجبه ده د ماتوریدیو د متکلمینو مسلک دا دی چې ممنوع ده اهل سنت وی اصحاب الحدیث چې دا جائز ده استثناء جائز او استثناء ولې جائز ده خوفا من التزکیه خوفا من التزکیه خوفا من التزکیه چې تزکیه را نشي او سړی وایي چې انا مؤمن ان شاء الله دا خپل تزکیه کوي خپل صفای به دی دارنګ دا قول پکم چا لیکل د اشاره دا د خاتمه په اعتبار دا استثناء کوي چې خاتمه پته نه لګي او یاد انم من ان شاء الله دا مانم کې دي شي چې ایمان خو مرکب د تصدیق اقرار عمل نه پته نه لګي چې یاره موږ پوره مؤمنان یو کنه موږ پوره مؤمنان یو د الله په نيزه او کنه نو اهل سنت والجماعت د جواز قائل دي او د دې قول وسط ته نه واجب غني او نه حرام غني نه واجب غني او نه حرام غني دغه لیکلي امام ابو عبید القاسم بن سلام دا حنفی عالم دی او په 224 سنه هجری کې وفات شوی دی د کتاب د کتاب الایمان وړه رساله ده د کتاب الایمان په نوم باندې مطبوع د چاپ ده پاکه د امام اوزاعی محدث الشام رحمه الله دا قول نقل کړی دی چې چا استثناء وکړه نو مخې وکړه او که چا ونه کړه جو مخې وکړه که چا وکړه نو مخې وکړه او که چا ونه کړه خو حرامه به نه ګڼي حرامه خلاف به نه کوي ګوره دا د شک د وجه نه څوک استثناء نه کوي دا د تذکیر یری د وجه نه استثناء کوي ابن بطه لیکلی دی ابن بطه په خپل باندې کې وای د استثناء مخالفین چې دي نو مخالف د استثناء فمرجی خبیث ضال گمراه دی پلیت دی مرجی دی ابن بطه سا د دې ویني د ابن بطه نه خوشاله نه دي چې د ابن بطه کې څه نوم واوري اب غریبانو لړ مې راخیږي او چې دا امام احمد د زوی عبد الله صاحب دا سنن واوري د ابن مندن واوري د ابن خزیمه واوري
ابن تیمیه د ابن قیم نمونه واوري، ابن ابي العز واوري، نو د هغو کتابونو ته ډېر په سپک نظر ګوري. کله وایي دې کې جراثیم دي، قرآن سنت ته جراثیم وایي. باقي قرآن سنت ته دا خو د داسې محدثینو کتابونه دي چې د هغې په نسبت باندې دلیل قرآن سنت دی، او د خپل عقل خبرې نه کوي، د قرآن سنت نه خبرې کوي. وایي دا کتابونه چې د سنت په نوم څومره لیکلی شوي دي یا د توحید په نوم باندې، نو دې کې جراثیم دي، دا به نه منئ. نو ته د خپلې خبرې ته سوچ وسوکه چې زه د ابن خزیمه کتاب التوحید ته، او تاسو کتاب الشرک وایه، کتاب الوثنیت ته وایه، خو د کتاب التوحید د بخاري سره به څه کې؟ هغه بخاري چې ته پې پټکی وهې او د سربندیانې کې د هغه د کتاب التوحید نه به چېرته تښتې؟ او چې جراثیم دي نو بیا خو کتاب التوحید د بخاري هم جراثیم دي. ولې وې؟ ځکه کتاب التوحید د بخاري کې هغه مسائل دي چې کوم په کتاب التوحید ابن خزیمه کې دي، کوم په کتاب التوحید ابن منده کې دي. پوهېږې په خبره باندې؟ هماغه مسائل دي چې کوم په سنت ابن ابي عاصم او سنت مروزي کې او په سنت خلال کې او په سنت طبراني کې او په دې کې دي. خو بخاري ته ځکه څه نشي ویل چې بخاري او مسلم شخصیت ته نو نوم یې نشي اخیستی، که نور د دې ټولو نظریه دقه ده، او کېدای شي چې قرآن حدیث ته هم دا ووایي، بیا په آخر کې یا د قرآن هم دا داسې خبرې کوي یا په حدیثو کې دا خبرې دي، بخاري کې او مسلم کې او ابو داود ترمذي کې. لکه دغه محدثینو چې اخذ کړی دی خو د دغه کتابونو نه یې کړی، دا حدیثو د کتابونو نه قرآن نه یې کړی او سلفو د منهج نه یې کړی. نو بهر صورت او دا واورئ په سلفو کې دا نظریه د ابن مسعود ده رضی الله عنه چې استثناء په ایمان کې پکار ده. استثناء په څه کې پکار ده؟ دا هغه ابن مسعود ده چې دی وایي زمونږ فقه د ابن مسعود ده. زمونږ فقه د چا ده؟ نو مونږ وایو چې کومه فقه د ابن مسعود یادوي؟ فقه اصغره یادوي که فقه اکبره یادوي؟ وړه فقه که غټه فقه؟ که وړه فقه یادوي نو د غټه فقه کې د ابن مسعود ولې نه منئ؟ او که غټه فقه یادوي، غټه فقه د عقیدې ته وایي، نو بیا د ابن مسعود په استثناء کې ولې مخالف یې؟ او څومره مسائل دي چې دوی د ابن مسعود مخالف دي، عبدالله بن مسعود خلاف کوي. واسې خلکو له د دوکې ورکولو دپاره ویل زمونږ دا فقه د ابن مسعود ده، بس ابن مسعود څه ویلي دي هغه زمونږ فقه ده. نه، فقه د ابن مسعود ده د الحدیثو فقه ده ولله الحمد. عقیده د ابن مسعود هم د الحدیثو عقیده ده، او عامه فقه د ابن مسعود هم د الحدیثو فقه ده. صحابي جلیل دی او موږ د هغه فقه منو، که هغه عقیده ده او که هغه اعمال او احکام دي. د فقه اطلاق په دواړو کې. پوه شو په خبره باندې؟ نو په مسله د استثناء کې قول وسط دغه شو چې استثناء واجب هم نه ده او استثناء حرام هم نه ده، او استثناء په طریقه د شک دا ناروا ده، خو په اعتبار د یری د تذکیره دا جایز ده. دویمه مسله چې پاکې نزاعي لفظي ده په منځ د اشاعره او ماتوریدیو کې، هغه دا مسله ده چې آیا یو سړی نیکبخت دی نو هغه بدبخته کېدی شي که نشي بدبخته کېدی؟ هل السعید یشقى یا والشقی یسعد؟ دا مسله ده. یو سړی نیکبخته دی، سعید دی، نو دې کې شقاوت راتلی شي که نشي راتلی؟ او شقی دی نو هغه نیکبخته سعید کېدی شي که نشي کېدی؟ نو ویره دا اول مذهب دا د اشاعره دی، د ماتوریدیو دی چې سعید نه بدبخته جوړېدی شي، د بدبخته نه سعید جوړېدی شي. او دا دویم مذهب د اشاعره دی چې نه نشي کېدی. دا مې اختلاف دی. بیا ویره خلاف لفظي دی. خلاف څه دی؟ لفظي دی. اصل کې خبره دا ده چې یو خود د تقدیر خبره ده. تقدیر کې چې الله د چا سعادت شقاوت لیکلی خو به یي، خو یو هغه شقاوت او سعادت د اعمالو دی. نو بالکل کېدی شي یو سړی به سعیدي او شقي به شي.
خاتمه به خراب شي او یو سړی به شقي او څه بشي سعید بشي تاسو وګورئ ابو بکر رضی الله عنه قبل از اسلام په کوم دین کې و عمر رضی الله عنه څنګه و نور صحابه څنګه و اسلام راو او یو سړی مرتد علی دین وګرځي سعید واستنه بدبخت شي قرآن سنت په دلالت انما الاعمال بالخواتيم نبی سم نو ویلي چې یو سړی به عمل کوي او د خلکو په نسبت باندې په ظاهر کې باغ د جنت آمدي او عند الله باغ د اور والو نه یو سړی به عمل کوي د الله په علم د خلکو په نسبت یا په ظاهر کې باغ عمل د اور والو وي او د الله په نسبت باندې د جنت والو نه اندام دسي مسئله شروع کړې ده چې د ډېر مثمر د ثمرې نه ده قرآن سنت ته رجوع کوي کنه قرآن سنت په دې دلالت کوي چې سعید شقي ګرځېدی شي او شقي سعید ګرځېدی شي درېمه مسله چې پاکي دی وایي نزاعي لفظي د هغه دا ده چې موږ دا ویلو چې په کافر انعام شوی ده که نه دی شوی په کافر باندې پاغا نعمت کې دې شي کې نشي کېده کافر منعم علیه دې که نه دی نو شاعره وایي چې نه دی کافر خو شقي دی نه په دنیا کې مونږ وایو چې په دې نعمت ته نه په آخرت کې وایو او دا څه دنیوي تاسو چې دا مزې وغیره یې نه دا استدراج دی وایي دا نعمت نه دی شاعره څه وایي وایي دا څه دی استدراج دی او قاضي ابوبکر لیکلی دی چاو نعمت دنیوي به کېدی شي څه به کېدی شي او دیني نعمت خو نه ځکه کافر دي خو دنیوي نعمت به کېدی شي او قدریه وایي چې نه دنیوي او دیني په دواړه کېدی شي قدریه دا معتزله یادوي زما به خبره پوه شوئ ماتوریدی وای ماتوریدیا دغه حق قول ګور د ماتوریدیو دی ما پرون ویلو چې موږ چې چا خبره حق هغه ته حق وایو هغه چې کافر په دنیا کې دا منعم علیه دی او صرف په دنیا کې ګوره په آخرت کې الله په نعمتونه کړی مال له ور کړی دی پیسې له ور کړی دي گاډي له ور کړی دي دنیوي نعمتونه په شوي دي شیخ الاسلام ابن قیم لیکل رحمه الله رحمتا واسعه و یو نعمت مطلقه دی او بل مطلق نعمت ده سوئی نعمت مطلقه دا په ایمان والو پورې خاص ده نعمت مطلقه او مطلق نعمت دا کافر او مؤمن دواړو ته شامل ده مطلق نعمت کې خو لحاظ عمومي کنه صحیح او نعمت مطلقه هو مطلق شی نو نعمت مطلقه دا په مختص ده په اهل ایمان پورې چې هغه ایمان ده هدایت ده د الله ولایت ده طاعات دي او مطلق نعمت چې ده مطلق شی نو دا کافرو ته او مؤمنانو دواړو ته شامل دی دارنګ نیک او فاجر دواړو ته مدارج سالکین کې شیخ الاسلام یو ځای دا خبره لیکلې ده لنډه دا ده چې حق خبره د ماتوریدیو ده چې په کافرو باندې نعمت کیږي دنیوي نعمت نه اخروی نعمت او آخرت کی نعمت خو جنت ته او د الله دیدار ده د عذاب نه بچ کېدل دي کافر د عذاب نه په آخرت کې بچ دي اما دنیوي نعمتونه په الله کړی دي نه انکار نشته او شاعر وینا په کافرونو باندې الله نعمت نه دی شوی نه په دنیا کې او نه په سکه په آخرت کې اساس چې موږ نه د استدراجات دي دا درې مسلې شوي دا وو مسایلونه چې په کوم کې دی وای نزاعي لفظي دا او ان شاء الله یو څلور مسلې به نور وایو وبالله التوفیق